درنو لیدونکو السلام علیکم. افغانانو لپاره ډیر زبردست خبر. کابل کې د نړیوال بانک لوړپوړی افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د نړیوال بانک له مرکزي دفتر څخه یې برېښنالیک ترلاسه کړی او په برېښنالیک کې ټولو افغان کارکوونکو ته سپارښتنه شوې چې د اکتوبر په لومړیو کې بعد دغه بانک بیرته افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړي او د ټولو مخکې پیل شوو پروژو چارې به پخوا په څیر جاري وساتل شي. بلخوا هند وایي د افغانستان نوي حکومت د الوتنو د بیا پیلولو غوښتنه ورڅخه کړې. د هند د هوانوردۍ ادارې ویلي چې د افغانستان نوي حکومت ورڅخه د یو رسمي مکتوب له لارې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو پروازونو د بیا پیلولو غوښتنه کړې ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دا له هند سره د دغې ډلې لومړۍ رسمي اړیکه ده. د جمهوریت دوره کې به آریانا افغان، کامیر، سپایس جیټ او آیر انډیا هوایي شرکتونو د کابل ډهلي ترمنځ هر ورځ پروازونه کول. خو واک ته د اسلامي امارت له رسیدو سره سم د الوتنې د تخنیکي ستونزو له امله درېدلې وي چې اوس بیا د پیلولو خبره شوې ده. آریانا افغان هوایي شرکت د دې خبرې پخلی کړې او زیاته کړې ده چې په هند کې د دوی همکاران لاس په کار شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.